ملګرو یو ځل بیا له یوې خوندورې ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې د وای فای پاسورډ چینج کړو په خپله سره او وای فای کې هغه کسان مونږ ختم کړو چې بغیر له مونږ اجازې وای فای ته داخل شوي وي. یعنې مونږ د پاسورډ څنګه بدلولی شو په خپله د په وای فای او وای فای نور معلومات څنګه کتلی شو چې څو کسان ورسره کنیکټ دي کوم کسان ورسره کنیکټ شوي دي. د دې لپاره یوه ښکلې بهترینه ویډیو او هماغه ویډیو هم درته اپلوډ کوم چې وای فای مونږ څنګه راهي کړو د یو چا وای فای ته څنګه داخل شو. هغه زه په راتلونکي ویډیو کې درته اپلوډ کوم چې څنګه مونږ د وای فای هی کړو د یو د چا وای فای ته مونږ څنګه داخل شو. نو د دې لپاره چې تاسو هماغه ویډیو وګورئ تاسو ته در ورسیږي او همدغه ویډیو وګورئ. د دې لپاره تاسو د سبسکرایب بټن ووهئ او څنګه د بیل نشان هم ورسره ووهئ چې هره زمونږ نوې ویډیو تر تاسو زر دررسیږي. نو وخت مو نه ضایع کوم پر ویډیو پیل کوو چې څنګه مونږ د یو خپل وای فای پاسورډ چینج کړو او د هغه کسان منونکو چې څوک ورسره کنیکټ دي او هغه کسان مونږ کلیر کړو چې مونږ له اجازې پرته وای فای ته داخل شوي دي. راځو پر ویډیو پیل کوو. تاسو ملګرو سمپل راشئ وای فای ته به راشئ. زه د خپل وای فای سره کنیکټ یم. را به شئ په وای فای به ګوته ونیسئ یعنې لږ زور به پرې وکړئ. بیا به تاسو راشئ همدغه سیټینګ علامه به یې درکړې وي. که چیرې سیټینګ علامه نه وي درکړې سمپل پر خپل وای فای باندې کلیک وکړئ. را به شئ پر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک وکړو را به شئ تاسو به دغه مانیجر رول ټیر دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه باندې کلیک وکړو لږ به ورته منتظر شئ. د خپل وای فای پاسورډ څنګه چینج کړو خپل وای فای کسان مونږ څنګه منونکو چې څوک ورسره کنیکټ شوي دي مونږ ته بیا دا ډول صفحه راخلاصه شي. کله چې دا ډول صفحه راخلاصه شوه بیا به تاسو لږ لاندې راشئ پر همدغه ویب پیج باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته ښکاري ویب پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ویب پیج باندې کلیک وکړو نو تاسو ته مونږ ته بیا دا ډول صفحه راخلاصه شي. دې ځای نه ولې ملګرو ته پته نه لګي چې مونږ څه شی پرې وکړو کوم کوډ ورته استعمال کړو. همدغه ځای کې به تاسو هغه کوډ ورکړئ چې تاسو یا وای فای ته ورکړی وي یا کوم وای فای ته نه ورکړی ونه تر 8 پورې حساب ورکړئ. هماغه کوډ یې هر وای فای ته ورځي یا هماغه کوډ چې تر 1 او 2 پورې وي یا هماغه پاسورډ چې تاسو وای فای ته کوم ورکړی وي. کله چې دغه لاګین کو دغه پاسورډ مونږ ته بیا بله صفحه راخلاصه شي چې هغه مونږ اتوماتیک ډول خپل وای فای ته ننوځو. لکه ما وای فای سره کنیکټ شوی یم تاسو ګورئ چې زه له خپل وای فای سره کنیکټ شوی یم نو تاسو بیا مونږ ته دا ډول صفحه راخلاصه شي. ما وای فای پوس دویم چت کې ایښی دی چې چارج ته مې هم چولی. تاسو سمپل راشئ دغه رازونکی تاسو کتلی شئ چې وای فای ته چارج هم روان دی دغه ځای کې کتلی شئ. نو دغه کې مختلف سیټینګونه دي لکه زه تاسو ته سمپل ووایم د هوم خو دغه مکمله صفحه چې ګورئ نیټورک سیټینګ دی د شبکې سیټینګ وای فای سیټینګ ډیوایس څوک ورسره کنیکټ دی او کوم میسیجونه وای فای ته سمې کار ته مې راغلي دي هغه مونږ پر موبایل کې کتلی شو. نو دغه کې زه اوس درته ښایم اول همدغه هوم چې کوم راغلی دی زه تاسو ته راځون کوم. دغه هوم چې راغلی دا چې د مخ صفحه کومه ګورئ همدغه ده او نیټورک سیټینګ ته راځم. زه پر نیټورک سیټینګ باندې کلیک کوم. نو کله چې پر نیټورک سیټینګ باندې کلیک وکړو دلته مونږ دا ډول صفحه راکوي چې څو کسان او د وای فای سیټینګ څنګه وکړو. خو دا کې به تاسو ګوتې نه وهئ. راځئ سمپل وای فای سیټینګ ته. وای فای سیټینګ کې زه خپل د وای فای پاسورډ بدلولی شم. تاسو کتلی شئ وای فای پاسورډ که چیرې زه په در سترګه باندې کلیک وکړم مطلب د وای فای سیټینګ شوی شي او دغه ځای کې الهام په نوم ما نوم ورکړی نوم هم ورته بدلولی شئ. نوم خپل ورته چینج کولی شئ. پاسورډ هم ورته بدلولی شئ. پاسورډ بدل کړئ راشئ په سیو باندې کلیک وکړئ پاسورډ به یې بدل شي. راځم دغه ډیوایس ته اوس راځم هوم باندې کلیک کوم. تاسو ته یې زه سمپل ښیم صحیح ده ملګرو. را به شئ په هوم باندې به کلیک وکړئ صفحې ته راغلو خپلې صفحې ته. بیا به تاسو ملګرو راشئ په دغه ډیوایس باندې به دا ځکه خو وای فای سیټینګ کې تاسو پاسورډ بدلولی شئ. را به شئ ډیوایس ته. ډیوایس کې به تاسو کتلی شئ چې کوم کسان ورسره کنیکټ دي او پر همدغه ځای کې هم کتلی شئ چې څو کسان ورسره کنیکټ دي څوک ورڅخه کلیر کړم او څنګه ورسره وکړم. راځئ یا ډیوایس ته یا د دې ځای ته راشئ. نو دغه زه راځم ډیوایس ته. ډیوایس باندې به کلیک وکړم. کله چې ډیوایس باندې کلیک وکړو مونږ ته دا ډول صفحه راخلاصیږي. وای فای سره مونږ څو کسان کنیکټ دي. وای فای سره مې 2 کسان کنیکټ دي. وای فای سره مې 2 کسان کنیکټ دي. زه تاسو ته رزون کوم چې همدغه 2 کسان ورسره کنیکټ دي. د لاندې چې کوم دي دا فعل حال 2 کسان ورسره کنیکټ دي. د لاندې هغه کسان دي چې اوس ورسره نه دي کنیکټ شوي. دغه ته ما پاسورډونه ښودلي دي خو فرض مثال دغه ګلیکسي موبایل ته ما پاسورډ ښودلی دی او دغه 2 موبایلونه زما نه په خطایۍ کې ورڅخه زما پاسورډ ته داخل شوي دي زما وای فای ته داخل شوي دي. زه غواړم چې دا ورڅخه کلیر کړم. یا پر همدغه ځای کې کلیر کړئ چې بیا دا وای فای سره نشي کنیکټ یا دغه ډیلیټ آپشن ورپسې ووهئ چې دا د وای فای سره بیا کانیکټ نشي. همدغه طریقه چې څنګه ورسره کانیکټ شوی دی زما وای فای څنګه هیک کړی دی دې لپاره زه په راتلونکي کې بله ویډیو درته جوړوم چې وای فای سره څنګه هیک کېږي ډېره په اسانه سره.
راځم زه پر همدغه کلیک کوم، دغه ورڅخه کلیر کوم او د بل یو ورڅخه ختمومه. نو دغه یو ته ما پاسورډ ښودلی بالکل دا د ورسره کنیکټ دي او دغه دوه موبایلونه هم زما دي چې دا هم ورسره کنیکټ دي. نو دا نور کسان چې هغه مو ورڅخه ختم کړه دوی بیا نشي کولی چې زما وای فای سره کنیکټ شي. راځم بیا هوم ته چې کله رانه پر همدغه ځای کې هم پته لګي چې څو کسان ورسره کنیکټ شوي دي، 2 کسان ورسره کنیکټ شوي دي او شبکه څومره کار کوي، فول سپیډ کار کوي. 3G کې دا سلام سمې کارت مکې اچولی دی. دغه ځای کې هم تاسو ته ښکاري چې کوم سمې کار پکې کېدی او زما سمې کار ته کوم میسیجونه راغلي دغه بیا پر همدغه ځای کې ښکاري. را به شئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته په وای فای کې دا هم ښکاري چې څو MB پکې کېدي، څومره پکې پاتې. دا هغه میسیجونه دي چې وای فای ته راغلي دي، څومره پکې MB پاتې دي. کله دې دغه وای فای ته داخله کړې ده 50 GB مو ورته داخله کړې ده په 2025 د اول په 11 باندې. دغه ځای کې تاسو ته ښکاري څومره MB پکې پاتې دي. همدغه ټول پر همدغه میسیجونو کې درته ښکاري، ځکه چې کوم میسیج چې ورته ټول پکې ښکاري. نو تاسو داسې کې کتلی شئ چې څومره MB هر څه پکې پاتې دي، څومره دې پرې مصرف کړي دي. ټوله طریقه یې درته ښکاري. نو دې لپاره چې تاسو دغه وای فای سیټینګ معلوم کړئ چې څومره MB پکې پاتې دي او څومره کسان ورسره کنیکټ شوي دي، همونږ یې پاسورډ څنګه چینج کړو په خپله لاس سره، کومه شبکه مو ور اچولې ده، وای فای ته چې رچ ورځي نه ورځي، وای فای ته چې رچ ایښودلی وي، څو کسان ورسره کنیکټ شوي دي. ټوله طریقه یې پر همدغه کې ده. او مونږ بله ویډیو چې جوړومه چې څه شي لپاره ده چې مونږ د یو چا وای فای څنګه هیک کړو او څنګه طریقه نه مونږ مختلف. نو په راتلونکي یوه بله ویډیو چې ده د وای فای هیکینګ په باره کې د یو چا وای فای څنګه هیک کړو او څنګه ورته د یو بل وای فای ته مونږ داخل شو. نو دغه وای یوه ښکلې بهترینه ویډیو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو ته ضرور لایک در سره وکړئ. که کومه غوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ووایئ او زما یوټیوب چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې یوه بله ویډیو خامخا درته راوړم چې وای فای څنګه هیک کړو. مننه.